بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ابتاع سبرة طعام على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها أقل من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع. یہ دو کرخو کې یو مسله بیانېږي. صورت د مسلې وایا به عبارت وایو. صورت د مسلې داسې ده دلته د غنمو ډیرې ده دا لکه د غنمو ډیرې په دې میدان کې دا ما ودرولې ده زما ده تراله دا غنم دي زمانه واغستل ټول دي زمانه واغستل خو ما ته ویل چې دا غنم چې دي سل قفیز دي سل قفیز یعنی سل ټیمه تیم مثال کې بشکونه لکه دا زمون په علاقو کې مشهور دي دا سل ټیمري او هر ټیم په یو درهم دی ټول خرڅوم او دومره دي او یو په دومره دی سل دي ټول خرڅوم او هر ټیم چې دی په یو درهم دی په یو کې دي څه پوری ښه تا واغستل سفی الله مونږ ستراله تا ول چې بس سل ټیمري هر درهم په هر ټیم په یو درهم دی بس زما شو. تا چې کله پیمانه کول نو تا چې وکتل نو ته مشتری ته چې مشتری نو هغه تا کم دی موندل 95 100 نو سراشه تا ته دوه اختیار دي یا خو بیا افرید ازا بیا افرید وا په خپل مخزا یا بده سکار کې چې 95 دي نو خیر دی 95 درهم ورکا کنه یو ټیم په یو درهم ته ویلې کنه هغه ول سعودي خو زبس خطا شو هغه 100 نه دي تیروته 95 دي 95 روپۍ ورکا وس 95 درهم ورکا ورسېلې دغه شانتي سمره چې دي داغي په حساب باندې داغي په مقدار باندې ول قیمت هم ورکا کنه او کله چې نه وي چې ما خو سل په کار دي دي که 15 کم شو بس بیزا بیا پسخه شول ختم شول بیا فن کې دا هورا پتا به لازم نه چې بس به تخامه خاغلی او بچن می باخلی نه یا بچن می والا کو خدي 15 بل ځکه والا کو سلی بکاری او یاره سی وکړه چې بس یاره زبل ځکه 15 شمه غیستلې بزدا بیا نه کوم بس سیدا به مې تواک دے الیاس مونږ څه پېښو ومن ابتاع چاچی واغستلا سبرت طعامین ډیرې د طعام کو کجوري ویو کو غنمو کو جوارو کو وربشوي کو شاول وی طعام عام دی کنه علا انها پدې شردانی چې یقینا دابا 100 قفیز سل قفیز بی ب100 درهم پسل درهما نو یو قفیز په سور اله په یو درهم رااله جواب کوي کنه ودو فوجدها نو بیای مستلا دا ډیرې اقل من ذالک کم لري سلونا پچن میوي نو کان المشتری وی بداغستون کې بالخيار په اختیار باندې انشاء کو چری خو غشین او اخذ الموجوده وادخلی دا موجود چې 15 کې کم دي بحصته په خپل حسابانی من الثمن د قیمتنا 95 روپۍ دی ورکی کنا داغي په مقدار باندې داغي په حصہ دی ورکی سمنم ورکی و ان شاء کو شریخ وغشین فسخ البيع ما تدی کی دا بیع د سودا سکی ما تدی کی دا بیع ختم دی کی دا بیع څوک پنه شو دي پوری مخ کې زم عبارت ویم به صورت د مسلې جوړم او نمبر 3 به ترجمه کوم. اول عبارت به صورت د مسلې او بیا لفظي معنی کوم ګورا
وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ. ګورئ صورت د مسلې الک ماته تی ول چې دا ډېرې د غنمو او سل ټیم دي، هر ټیم په 1 درهم باندې دی، صحیح ده. خو تا چې کله وکتل نو هغه 110 وختل، سو وختل 110، نو هغه زائد چې کوم دي کنه هغه ډېر، هغه ګوره د خرڅون کې د باندې د مالک به یا مشتری ځان سره نه وړي. ورسېدلې ول استاسل پکارو او د سل په نیت دی غستري، بس سل دیواله او لس پرې دوا، هغه د بایع دي، اب ځان سره مشتری نه وړي. وَإِنْ وَجَدَهَا كُچری بیا موندلا دا ډېرې اکثر من ذالک زیاد د دې سلو قفیزنا، زیاد د دې سلو قفیزنا، نو فزیادۃ للبائع هغه ډېر به چاره پاري، هغه زائد به چاره پاري خرڅون کی د پاره، بای خرڅون کی ته وي ها، مالک د پاره کوم چې مالک د مبيعي په خوا. ومن اشترى ثوبا على انه 10 أذرع ب10 دراهم او ارضا على انها 100 ذراع ب100 درهم فوجدها اقل من ذلك فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بجملة الثمن وان شاء تركها. سورت د مسلې په سورت کې دن نه دو سورتونه دي، سورت کې دن نه څو سورتونه دي، دن نه دو سورتونه دي. هغه دا دی هلکه دا زما سرطان دی د کپړې تان دی، ما ویله چې دا لس غزه دي او په لس درهم باندې خرڅوم، لس غزه دي او په لس غزه خرڅوم. دسه نو ما چې یو غز پدې دی یو غز پدې دی، خو لس غزه دي په لس باندې خرڅوم، په لس درهم باندې خرڅوم. دسه به کې ونه وام چې هر غز په 1 درهم دی، نه تفصیل په کې ونه وام، خدا تان دی الک لس غزه دی په لس درهم خرڅوم. یا د ازمه کړه او دیم صورت داري ګوره چې دا ازمه کړه زما پټې دی او دا سل غزه دی او په سل درهم خرڅوم. تفصیل ونه کم چې یو غز په 100 دی په 1 درهم دی، دا تفصیل په کې ونه کم. دا مزمه کرا په سل درهم خرڅوم او دا می جامه دا تان را سره ده په لس درهم خرڅوم، په لس غزه او اغزمه کا سل غزه. مشتری واغسته، مشتری را له گاک واغسته، یا تان واغستو یا ایسو واغستو، زمکه واغسته چې وی قتل نو هغه یا رقم وا سل غزو په زیبانی 95 غزه وزمکا، د لسو غزو په زیبانی هغه کپړه چوانو هغه 9 غزه وختله. نو دغه په کې تفصیل نو کړي کنه چې یو غز په دوم رواني دا د خرڅومې په دی باندې. نو وس مشتری ته واګ دی یا خو په ټول قیمت باندې والا کوم شي ته یاد کړو ورسېدلې ټول قیمت اگر کو کم وخت خو ټول قیمت به ورکې، ځکه د په تفصیل نو کړي چې یو درهم په دوم رواني دی خطول بدی خرڅوما، خطول خدای کنه پوه شوي کنه. او یا د سیوکا چپری د وزا په مخدیخه نه اخلمه، یا به ټولي پیسې ورکې او یا به سکه هغه چې تمه کې کمی یادی کړی کمی به ته نه، او یا سودا پریریزي به کوړه دسی باندې چې نه مله دیخ کې دای کې خو 15 کده کم شو بل 15 درهم کم درکم، په دې خو یو غس کپڑا کم شولا زبل یو درهم کم درکم نه فرق باندې کوی شولې کنه. الته تفصیل شوی چې یو په یو درهم دی، دې کې تفصیل نه دی شوی. نوای کتاب مولا راته ومن اشترى چا واغشتلا ثوبا کپڑا على انه په دې شرطانی چې یقینا دا کپڑا به 10 أذرع سو غزوی لس ب10 دراهم پلس درهم باندې او ارزن یا ازمک واغستلا على انها په دې شرطانی چې یقینا د ازمک وا 100 ذراع سل غزوی ب100 درهم پسل درهم باندې واغستلا فوجدها وبيمندلا د ازمک یا دا کپڑا اقل من ذالک کم د دینا کم شو تاغه غزنیات کړیو. نو فل مشتری دا غسنګي چې بل خيار په اختیار دی ان شاء کو خو شنو اخذها وادخلی لرا بجمله الثمن په ټول قیمت باندې، په ټول قیمت باندې. و ان شاء کو خو شنو ترکها پرېږدي دي سودا لرا. دې پورې په شولای